ماشاءالله اوچت کا دا اوچت کا دغه سه ماشاءالله وګوره یو مې ونی او بل پلار باندې کټ کوم له په وګړه غټ بیراغ دا مې ډاما وی ماشاءالله مار السلام علیکم دا وخت تاسو ګورئ په زل هادي پشر بالکل تقریبا ډېر سمندر په منځ کې دا زما ملګري دي سلو جان خو ولاړ دی هغه سعید دی دا بشیر خان دی فضل وهاب زموږ د کښتۍ ډریور دې ته ناکوا وایي خیرونه خو دي زه په خپله په زل هادي پشر ملګرو روان یو چوټه حیات ته روان یو روا د وایو د ورځې 3 بجې دي دا وګورئ د کښتۍ سفر دغه هوا کمه ده ماشاءالله ګزاره کېږي د شپې را ډېره نه شي او ملګري پراته دي ګرم واچو د 4 بجې دي راورسېدو لنګر ولګېد سره شکار به کړو ټول الله دې شکار راځي زر کو بشیر خلاص کې ورته مې ډور نه وایي دا بلند درغله زم کوم وی ماشاءالله پرې دا وړ دا ټوکې مکو ماشاءالله زبردست وی ماشاءالله هلکه دام دا خو یو منټ دا وګورئ مرګورو ښه سایز کې دی ها وزاري ولا ماته نه کې وزاري ولا ماته کندوړې زما ډور صفا شاده راوړه ماشاءالله وی پی زما ډور دې دروړی بشیر وی پی ماشاءالله زبردست ماشاءالله وی پی لاړې د خپلې لاړې ماشاءالله کون مې ده خاره کندړې وا بھائی واه څنګه دانګي گنگی دې ګالې راويستا ماشاءالله ډیره ده ماشاءالله ډېر ښه ماشاءالله ډېر ښه ها او ماشاءالله زبردست کون دی ماشاءالله ډېر ښه زبردست ها وی پی دارو دی چولې دلبر نه کون دی او دلبر ماشاءالله ډراما وی ماشاءالله نه مچې نه راو کاغه ده شکر دې کار دې وګو کندوړې زه شکر دې رام درګه ماشاءالله مرګور ډېر صف ورم دې هوام تیز ده الله دې خیر وکړي ډېر ښه لګا ولولږي ماشاءالله تور کون دی پورته غلط بهر دې مړه ماشاءالله ورمرګلو ماران
ماشاء الله بقرار ولا الباقي ور وي بي زبردست ما شاء الله ژوندۍ مېوې مې ورکړې وه زما یې خرچه مې خیر کوه خو گئی ودي سر اوه چېرته او خدای دې باد شړه مګنې سوره کوله مې دې په الله ماشاء الله غټ کونډ دی وی پی چې بلې دی خو بس بلې نه و بالکل زبردست اچھا ها ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله اوچت کا زاد اوچت کا دغسې ماشاء الله مرګرو سخت هوا ده او سخت ورم دی او ماشاء الله غټې غټې میانې لګي هو زمونږ خوند نشته دی یخني ده فل 150 استاده پیدا نه مات شو پکې دی 150 او دا وګورئ مرګورې یو مې ونیو او بل په لاره باندې کټ کو حملې په وکړه غټ به یې راغی دا مې کټ کو ژوندی دی ته وګورئ داسې کټ دا بل مې په لاره باندې ونیو کټ یې کو سمندر کې دا میان دی بل سره داسې ظلم کوي زه استاد ایلی سپای ته الله هغه کو تیار کو اوس هم ژوندی دی پلوي ملوي ته پاکې ویوړلې لا ور وخه ماشاء الله بشیر خان باغ راويست په دغه جالۍ شل 15 فوټه د الوزي دا مرګرو خدای خوړلی دی مرګرو هوا راګیر کړي سمندري صورتحال درست نه دی پوه شوې ماشاء الله ماشاء الله شکار هم ښه دی داسې هوا ده چې غږ مه کوئ که نه په ټینګېدو ته نه وي سخته یخني ده او سخت ورم دی دې وخت کې کارم نه ښکاره او بالکل ځمکه یو ملګری ته بره ناست زما غاښونه وړو ماشاءالله وی شروع شو ماشاءالله شکار شروع شو ماشاءالله ډور ونیسه ډور ته ونیسه چې میا دې خراب نه شي جالۍ ته لرې کا خوب نه شي ولا دلته چین د کوم ځای نه راغی بې پداره دومره سخت زور یې وکړو ولا میا یې مات کړی دی بله ما چېرته چین نه و لیدلی مالګې جیرات شریفې والے واقعي غټ دی لکه کونډ دی مار دی چین ډېر غټ زور یې وکړو اوهو مګر سخته هوا وه ټوله شپه داسې کړي کښتۍ والا پرې روان شو الله دې په خیر بوځي بس لږ ساعت وروسته موږ هم روانېږو د ټولو جامې کړبېږي دا وګورئ تیزه هوا او لانچ داسې ورم کوي چې زموږ بشیر خان ته وګورئ سم هغه ته جوړ شوی دی ډولک دا ډېر هغه مرګري چې راویستې ماشاءالله ټیټ شوه ماشاءالله کوم دی جیرۍ د ټول نه ښه ده ډېر ښه ماشاءالله چې ډېر روي بس سهار دی یا الله خیر وګورئ ملګرو دا حال دی ښه دی سمندري سخته هوا ده او لانچ داسې ډزېږي چې کښتۍ دا وګورئ دا حال دی یخني فول صورتحال خراب دی د مرګرو دا شکار در وخه مې واړه بیان لګېدل دي څو غټ هم لګېدل دي دا زموږ دی بل صاحب دی شکار خو ولګېدو خو د خیر زموږ هم څه خوند نه دی پاتې شوی
سهار شپږ بجې دي او ښه خراب کړو مړه جامې مو ګړبېږي ورکې کا سیټ دی وګورئ دا هوا ده د دې ډېره سیوا دي دلته دا زموږ ډرایور دی ښایي خو دې وګورئ دومره سخته غوټه خوري دا وایي چې ما د لورګانې دي وایي چې ما له خدای پرې زی راکړي که نه نو زما له کښتۍ اخلم او ډرایور به یې جوړوم بل ارمان خو دې ښه دی چې ته په تعلیم وکړه دا زموږ بشیر خان دا بل ملګری اوږده دی کار یې کړی کار دی کور ته روان یو بشیر ته وګورئ دا وګورئ سمندر بیا ماشاءالله ډېر ښایسته پروګرامونه جوړېږي خبره دا ده چې لینس له اوبه راځي او دا ترخې اوبه دي بیا رانه لینس خرابېږي دا قیمتي کمره ده جاپانۍ کینون بار بار لینس ته پاکوم خو زه الله دې خیر وکړي تاسو له یو هغه جوړوم کلپ بس ماشاءالله کنارې ته راورسېدو دا زموږ حساب کتاب دی دی دا نورې کښتۍ هم راوتې دي خدای پاک د سختې هوا نه راخلاص کړو ډېر تکلیف راته میلاو شو ده الله غفور رحیم دی الله پاک عزت کې راویستلو ماشاءالله مرغور راورسېدو په خیر و خیرات باندې تکلیف ډېر و توپان وپان راګیر کړي و زه خدای پاک خیر کو هوا ډېره وه مطلب توپان ونه ګروه اختیار کړی و 10 بجې دي خپل مقام د خدای پاک په خیر راورسولو ډېر تکلیف او سخته رامنې تېره شوه شکار هم ښه وشو ماشاءالله دا بورې هم ډکه دا چالۍ هم ده لاندې هم پراته دي کولر هم ډک دی زمونږ هم څه خوند نه و خدای به امان